روټۍ خو دوی خوړه روټۍ په حق د باندې سوې روټۍ خو مې وخوړه ورګره پرتو اخلک سستو نوم ګوره ایر نه کوي ها لا فامیلیا نوم یې ډېر خطرناک ده د علي شرمور نوم پکې وانلې فرست اف اول خو تاسو چې د دې ریسټورانټ کوم ماحول دی هغه وکتو بیا تاسو ماشاءالله خبره چې زبر د خېټه لګ دنه کوم کنه ورک د پکې جوړډر ځات کو ورک پکې ځاتو ها چا ورک پکې ډېر ځاتو صادق نه خورا خو صادق کوم نو صرف صادق ولیدل چې لکه بس بیا نور نشم په دوه ورځې موړې لکه دا ځای او بیا دا ځای السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زم تاسو قربان ملک شازیب ګرانو عزتمندو کتونکو نن چې کوم ریسټورانټ راغلو دا لا فامیلیا ریسټورانټ نوې فرانسته وشوه په نوشهره روډ باندې نننی پروګرام کې چې کوم ما سره کوم یو ځای به لګي ریکارډ کوو اره استاروب محتاج نه دی ټیک ټاک سٹار منجن ماما دی موږ باندې دا پروګرام په ځای شریک باندې ریکارډ کوو ډیر مننه شازیب صاحب پښتو نیوز په سترګ باندې تاسو موږ دی وخت کې وینئ ریسټورانټ کولاو شو شیر روډ باندې ډیر زبردست ریسټورانټ دی تاسو کانی مولیدلی او دا ډیزرټ هم تاسو کته شي سیوا دی ماشاءالله سره یار ډیر سپایسی او ډیر خوږی ترسکونی خوراکي دي سره او یوازې د پاکستاني نه دي سره د سپینش خوراکي هم شته خو موږ وزټو کو چې موږ د دې کومه صفایي او د دې د سټاپ چې کوم قدر او عزت او دغه باره کې کنه کسٹمر د پاره کم کیر چې کوم دی کوي نو لازمی خبره چې دلته یو انسان یو پیر راشي نظام چې بار برازي او بیا برازي او خپل فیملی سره برازي مرګرو سره برازي خو هم دي چې کوم منغه مشر دی سره به درې خبرو کو بالکل هغه ورځو هغه سره او سره غب لګو چې څه پوسټونه هغه نه وکړو او نوم ګوره ایر نه کوي ها لا فامیلیا نوم ډېر خطرناک ده د علي شرمور نوم پکې وانلې لا فامیلیا دا کوم دی جی ګرانو عزتمندو کتونکو اوس موږ دا وخت د ریسټورانټ اونر سره ولاړو او سره خبره ترې کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام په خیر رالی مونږ لم ټایم راکو تاسو د ټایم ډیر مشکور یو چې تاسو رالی عزتمن شئ نو جی موږ تاسو د ریسټورانټ توروک لدی سم وخت کې چې پرانیسته مو شو دا جی نن پنځم ورځ د په نیو ایئر نایټ باندې مونږ اوپننګ کړو دلته او په دې سوچ باندې مې کړی چې مردان خلکو ته یو گیفت دی دلته چاینیز فود پاکستانی فود تای فود او صفا سوتره سټاف سره هایجینیک سره زما یو ریکوست دی چې کوم فیملیز دي سپیشلی د مردان هغه یو ځل ان شاء الله وزټ وکي بیا به بار راځي تاسو نور ریسټورانټ شته کنه بالکل جی زمونږ دا فیلډ دی زما په خپل دا یو شوق دی او خپل شوق نه کوم زیات نیډ مې د پیسو نه دی زیات خپل شوق پورا کوم او زما یو شوق دی دا ریسټورانټ ما چې په دې ریسټورانټ ما ډیره زیاته خواري وکنو مردان خلکو ته زما ریکوست یو ځل راشه ان شاء الله هوپفلی دے ول لایک اټ تاسو سره پکې څومره سټاف دی سټاف ما سره ټوټل 43 سټاف دی د کې څه پکې چن دي څه بر دي نو ټایمینګ سي حساب کتاب دی ټایمینګ زموږ 11 to 11 دی ډاین ان الا کارت چې کوم آرډر دی او بوفه د پاره زموږ 7 to 11 ټایم دی څه کوېشن به سره ځکه د موږ سره کوم پروګرام کوم شامل لیکم زموږ ملګری پښتونوس کې منجن ماما څه کوېشن به ناغو کې زلوګو هیته والکم مننه ثانک یو سو مچ د ټول نه پهله خو موږ ډیر زیات مبارکباد درکو اعظم صاحب تاسو ته په مردان کې پر ریسټورانټ کولاوېدو باندې او دویمه خبره ده چې مردان کې دونه ښکلی سیټ اپ دونه مزیدار سیټ اپ دا سوچم څنګه راغی درېمه خبره ده
چې د رستورانت دا نوم چې کوم د ډېر روان دی او ډېر ګران دی کنه او ډېر ښکلی هم لګي او دا ایډیا او دا نوم د دې مطلب سره دا لږ مینهوالو سره شریک کړئ. فرست اف اول د نوم مطلب دا لا فامیلیا دا یو سپینش نیم دی ایټالین اټلی کې یوز کیږي سپین کې یوز کیږي. لا مین زمون او مونږ وایو فیملی هغه وی فیملیا نو اټ مینز اور فیملی زمون فیملی د دې لا فامیلیا اور فیملی. ډېر ښکلی نوم دی ماشاءالله. خو دویمه خبره دا چې په مردان کې تاسو کوم سیټ اپ کولاو کو ډېر مزیدار سیټ اپ دی موږ وکړو موږ وزټ وکړو او درېمه خبره دا چې تاسو کانه ماشاءالله ډېر ښکلی په کانه کې تاسو رسوس اویلیبل دي او آیا دې کې د بار ملک چې کوم د یورپ ممالک دي هغه ځای کانه پکې شته کو نه صرف پاکستاني کانه ده؟ دې کې چې چاینیز هم ده دې کې تایم ده او پاکستاني هم شته موږ سره بل پلیټرز ایوریثینګ دا موږ سره زموږ بار کې تاسو ته ډېر شیزونه به داسې میلاو شي چې هغه مردان کې دینه مخکې نه و. جی تاسو سره ماشاءالله سره ډېر زیات ډیشز اویلیبل هم دي خو بره موږ ډیشز ولیدل که نه هغه خپل ځای باندې سره پراته دي دا به آیا کسټمر په خپل رالیږي تاسو ورته سرف کوئ؟ سرف کولم شو خدا بوفیټ دی دې کې زموږ 45 ډیفرنٹ آیټمز دي او 7 to 11 د دې ټایمینګ دی 45 آیټمز دي څومره خوړی شي او ناو ډیز اوس 20% اف دی په سٹارټینګ کې لګ لیمیټډ ډیز د پاره نو 45 آیټمز دی خلک دی راشي ټرای دی کی او ایله به هوپفلی ډیر خون ورکی زما چې کم سټاف ته زما شیف تی نو هغه بالکل کمپلیټلی شیف تی او ډیر ایکسپیرینس دی هغه ټول. منګه بالکل دعا ګویو تاسو لپاره چې الله پاک دې تاسو را کارم روان کړي. دویمه خبره ده چې څومره د مردان زموږ مینوال دي شیخ ملتون کې دي شیخ ملتون نه بار دي او آل اراوند مردان ضلع مردان کې څومره زموږ مینوال دي او ښکلی ډیلیشس کانه خوړل غواړي نو خامخا وزټ وکړئ لا فامیلیا ته. دا نوم یې ډېر زیات ګران دی سرجینو لا فامیلیا عادت پشه ان شاء الله چې زی راځي نو عادت معنا دا ده چې لا فامیلیا اور فیملی زموږ فیملی اور فیملی معنی دا لا فامیلیا اور فیملی دا دی معنا دغه ده صحیح ده. اور فیملی مطلب زموږ خپل فیملی تاسو راتلی شئ دلته وزټ کولی شئ د پښتون نیوز سره ستاسو ورور ستاسو میلمه زموږ میلمه دار او ستاسو ورور میزبان نو اجازت درنه غواړو روټۍ به ړومبې خورو. روټۍ خورو بالکل راځي یاره داسې کار کوو ورکه ختمو پروګرام نه د روټۍ دا کار جم پکې راوړم صحیح ده جي. جی ګرانو عزتمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته مونږ وویل چې اوس ورځو روټۍ به خورو نو روټۍ مو خوړه یقینا ډېر خوند وکړو. ما سره منجد ماما ناست څنګه چې تاسو ته ما وویل چې ما سره منجد ماما په پروګرام کې شامل دي هغوی سره خبرې ترې کړو چې روټۍ په هکله باندې څه وایي. روټۍ خو دوی خوړه روټۍ په هکله باندې څه وایي؟ روټۍ خو مې وخوړه ورګه پر دوه خلک سستو ماشاءالله ډېره ښکلې روټۍ وه خو خپه په دې ما چې یو څیز راته پکې میلاو نه شو د ویټرانو نه خپه یم. کوم څیز ته میلاو نه شو؟ ما چکن مې وخوړو بیف مې وخوړو پلاو مې وخوړو خو هغه وغیره وغیره پکې دماغ لرلو چې دا وغیره وغیره پکې کم شی ډېر زیاتې وکړي یار ډېر زیات یې کړی وغیره وغیره. جی دا وخت ما سره صادق تورو هم ولاړ دی جانا پہچانا نوم دی لیکن تاسو به پیژنې په سوشل میډیا باندې چې کوم دي فورمونه تاسو ته پیش کړي هغې سره هم خبرې ترې کړو دورې کړې ده. ته څه ویل غواړې لا فامیلیا ته راغلی یم؟ ډېر ښه رسټورنټ دی په مردان کې یو ډېر بهترین دا کاوش چې کوم دی نو ډېر بهترین دی ځکه پکې زیات څه خوښ شو خوراکونه کې بلا ډېر ډیشونه لګول دي یاره مړه دی کې داسې شی شته نه چې هغه د چا خوښ نه شي ډېر بهترین او بل دا چې لکه د مردان عوامو ته زه دا وایم چې راشئ دا شي وګورئ چې متاثره نه شوې نو پیسې واپس. جی ګرانو عزتمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته ما وویل ما سره چې کوم شخصیت ناست دی عطاالله هېڅ تعارف محتاج نه دی جانا پہچانا نوم دی هغوی هم نن موږ سره پروګرام کې شامل وو هغوی سره خبرې ترې کړو او دا ریسټورنټ والے چې کوم دی زما ډېر ښه فرینډ دی او ماشاءالله د دې د پېښور خو سره نه لږی نه بچاری کنیم دا دعا دی الله پاک قبوله کړي. داسې ده چې دی بیسک د پېښور دی او د مردان دپاره داسې سټپ واخیستو. فرست اف اول خو تاسو چې د دې رسټورنټ کوم ماحول دی هغه وکتو بیا تاسو ماشاءالله خبره چې زه به دا خېټه لږ دننه کړم که نه پکې جوړ ذات وکړو وراګه پکې
ها چا هغه په ډېر عزت ونه صادق نه خورا خو صادق و دومره صرف صادق ولیدل چې لکه بس بیا نور نشم په دوه ورځې موړې لکه دا ځای او بیا دا ځای سم ده خدای بار کوز برک سات بازوي چې بیا وګی ما صادق کې دا کار شته نو بالکل تاسو وزټ وکړئ او پیر راشئ یو سړي چې دومره انویسټمنټ کړي او دومره فیسیلیټیز ورکړي ښه ناسبه وي انشاءالله یو پیر خلک راشي بیا به کدي کې ټیلنټ بارای بار ها یو زه دا خبره کوم کدي کې ټیلنټ وګوره یو سړی چې راشي کنه هغه دلته لنچ ډینر وکي هغه کانا د دې ویټران طریقې کار دي څنګه سرو کو هغه به نور هم راولي کچېره هغه د دې کې سني چې ورا خفل لړو کنه نو یو هپی کسٹمر چې کوم دی هغه د پر لس راوستي شي او یو ناراض کسٹمر چې کوم دی هغه لس کټ کولم شي یو پیر د هر سړی ټرای وکي دا زموږ ټولو ته ریکوست دی جی بالکل ته الله سب تاسو خبر تر ور د چیو پیر تاسو راشي وزټو کې بیا پتاو سی په نور ملګرو تم کوي نن سره نور ملګر راواله چې راځي ته زو ریسټورانټ ته د سپایم خدا خوراکونه سره خپل ملاويږي لیکن تاسو په خپل زموږ د کیمرې په سترګه باندې رسولې دل نو موږ سره چې کوم زموږ فرم سر ترسي چې چرته یې خوشاله اوسه آباد اوسه بریالي اوسه د الله پامان